إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله مولانا العظيم. درود شريف واحد. اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى سيدنا ونبينا محمد وبارك وسلم. زما عزت مند مشرانو او گرانو رونو دوستانو، یو بیان میرته شروع کړو آدا چې د سید الکائنات د صحابه او د اولاد پاک مبارک بس عقیده لرو. رونو دا زمونږ او ستاسو د مسلمانانو عقیده ده او په دې عقیده به مستحکم او قائم او دائم اوسېږي چې خدای پاک زمونږ پیغمبر د ټولو پیغمبرانو سردار ګرځولی او څه عزتونه او شرافتونه او سرداری خدای پاک پاک ختم کړل. نو چې څنګه زموږ پیغمبر د ټولو پیغمبرانو سردار دی، نو هغه سره چې د کومو څیزونو نسبت یې هغه په هغه خپلو څیزونو کې سرداران یې، نو دا به عقیده لرئ چې زموږ د ښکلي پیغمبر صحابه کرام دا غم د مجلس خلق دوستان او مسلمانان چې هغوی سره جهادونه کړي او د هغوی په وینې قربانۍ کړي او ملکی دین خور کړي، هغه د ټولو پیغمبرانو د صحابو سرداران دي. دارنګې د هغه اولاد آل رسول چې څنګه زمونږ پیغمبر لوی او محترم او قابل عزت دی، دغه شان د هغه اولاد د نور پیغمبرانو د اولاد په نسبت هغه سرداران او بهترین خلق دی. زمونږ د پیغمبر خار د ټولو خاریونو غوره دی او زمونږ د پیغمبر کتاب د ټولو کتابونو نه غوره دی. دغه عقیده بلاره بے صحابه کرامو کې هغه پاک او مبارک نفسونه دي، د هغې په واسطه موږ ته دین را رسېدلی دی او هغې د پیغمبر د تعلیماتو عملی نمونه ده. ناغی کی درجات تی، ټول صحابه
دا امت سرداران دی او دا با عقیده لره چې صحابو کې د ټولو نه د کمې درجې خاوند چې هغه زمونږ عالمان حضرت وحشي یادوي هغه د ټول امت د اولیاء د پیرانو بزرگانو شهیدانو نه غوره دی لاندې کېږه نو چې د یو ادنا صحابي دا درجه وي چې هغه د امت د ټولو اولیاء او بزرګانو نه غوره وي نو د هغه نورو صحابو به څومره شان د پیغمبر علیه السلام د لیدو او د هغه د مجلس د شرکت او هغه سره لږ ساعت هم صحبت کول دا د دنیا او د آخرت د عزت او د شرافتونو ذریعہ ده حضرت وحشی څوک دی دا پخوا کافرو او داغی کافرانو غلامو چې یو کافر د حضور پاک په جهاد کې په جنگ بدر کې د حضرت حمزه د لاسه مردار شو دا غنمو مطعم ابن عدی ابن نوفل نو دا غاغه نیکانو حضرت دی غلام طویل دی وحشی تا که زمانگ دا طرف پا بدل کے دے حضرت حمزہ قتل کر نو تب آزاد او دمر انعام بدر کر نو بے پا جنگ احد کے دے حضرت حمزہ تا دا یو گٹی دا شاہ دلان دے شاہ تا ناست خپلو خلقو لیدو مسلمانانو نلیدو نو پخوا با جنگ دا جہاد ادا مقابله د میدان پشان جهاد ولکه د کبډي پشان یو طرف به د پاره نه وروت به د بل طرف نه سړی وروت نو یو کافر وروت او مسلمانانو ته پتونو ټپاو چې څوک شته چې زما مقابله وکړي حضرت حمزہ حضور پاک بارو لے کر دا سے وہ چھ نام و نشانے نخکار ختمے کے پدوزے وہ جدا کر خوچے واپس راتو پا خوڑ کے داغ وحشی ورطناست او دا حضرت حمزہ خیال نو نیلی دلیو ناصاپ ورته را څرګند شو او په چاړه پیشخو دی پې غزار وکړ د لرې نه یې وویشته چې وویشته په دې نوم یې وویشته هغه پیشخو ځای د شا نه ووتله دا د یمن خلک او بعد عرب دوی د چړو په ویشتو کې ډېر ماهران دي چې کوم ځای ورته یاد کې مقه ځای به ولیدله په لاس نو هغه وایي بس زما هم د خمره مقصد و چې ځان ازاد کړم به انعام منعامم کافران ورکړه او حضور مبارک ته د هغه په شهادت ډېر تکلیف رسېدله ځکه دا اولې ورځې وې د اسلام او بهادرانو ته ضرورت بل هغه صرف شهید شوي نو کافرانو ظالمانو ته بیا پس ته مرګ نه غوږونه پرې کړي وو پوزه یې ته پرې کړې وه خېټه یې والا شلولې وه زړه یې والا روح کې
او زړې والا پرې کړ او په هغې چکونه لګېدل او شرمګۍ تې پرې کړ نو داسې پروت و په میدان کې لکه د قربانۍ څاروي نه چې څرمنو باسي او قصاب یې په منځ جدا کړي دقه شان پروت نو نبی کریم په شهیدانو ګرځېده چې په ده ورغې ډېر زیات خفه شو او ویې ژړل وی قسم دی او یو کافرانو سره به دا سلوک وکړم زر د خدای د طرفه حکم راغی چې نه لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبهم فانهم ظالمون دا ستا کار نه دی دا د دین لار کې قربانه راځي دا به نه وی او شاته خیرې کولې وی نه خیرې به نه ځکه چې دا چا ورسره څه سلوک کړی دی آینده کې دا د اسلام یو لوی نامتو مشران ګرځېدلي خو د خدای راځي بیا سید الکائنات وی که دا مسلمانان بیا خپل شهیدان نه ښخوي نه ما به دوی هم داسې پرېښي پوهېده چې دا ټپسان او ګرګسانې وخوري او د خدای دربار ته چې پیش یم په دقه شکل کې پیش او زه خدای پاک ته ویم چې خدای دا ستا د دین دپاره شوي دی ځکه زمونږ چا سره د ځمکې جګړه نشته د حکومت جګړه نشته د پیسو جګړه نشته بل څه قومي جګړه نشته خو د دین خبره ده دا وحشي لار هغه نیکانو خو آزاد کړه دومره لوی سړی وجلی دی مکه مکرمه خدای فتح کړه او د هر څه کې راز وي یو کال مخکې حضور پاک تلو او 1500 نفر ورسره نو کافرانو سره صلح وکړو صلح کې داسې شرطونه چې مسلمانان پې خفه نبی کریم وی خیر ځکه د لوی نظرې حضور پاک مخې ته دو دشمنان یو د خیبر یهود او بل د مکې مشرکان نو دا یو طرف نه ځان بېغمه کو چې دی بل طرف ته متوجه شي نو د مکې کافرانو سره صلح وشوه چې 10 کاله به یو بل سره جنگ نه کوو نه به غداري کوو نو حضور مبارک یهودو ته متوجه شو او خیبر فتح نو یو کال پس یا تقریبا یو نیم کال پس هغه صحابه کرام چې مخکې 1500 کافرانو غداري وکړه هغه معاهدې ماتې کړې نو حضور مبارک د 10,000 فوج سره ورغی مخکې 1500 دا د 10,000 او ټول د مکې مکرمې ښار یې فتح کړ او هغه سخت جاني دشمنان هغې ته یې معافي کړی خو حضور مبارک وی د یو 14 کسانو په باره کې چې د دوی جرایم سخت دي دا ونیسئ چې دوی له سزا ورکړي هغې کې 6 ښځې وې او 8 سړي یو پکې دا وحشي و د خپې وښکلې طائف ته وتښتېد طائف څه د پاسه 80 کیلومیټر دی د مکې مکرمې نه د غرونو د پاسه هلته اسلام د مکې مکرمې د فتح نه وررسېدل شروع شو او نبی کریم هم ورغی وحشي چاته وی یاره زما خو اسلام ته مینه ده خو هسې نه چې څوک مې مړ کړي یا مې حضور پاک مخکې مړ نه کړي وی نه که دا ستاسو سره لاړې
نو پیغمبر علیہ السلام استاد و سفیرانو ته سنوي او دا د اسلام حکم دی که د دشمن د ملکم سفیر ته بسنوي اخو د ملمه حیثیت لري نو اسلام خو د ښکلي اخلاقو او د ښکلي دین او د ښکلي برتو نوم دی یو سړي ظلم وکړو نو د ظلم جواب په ظلم نه اما په عدل او انصاف نو دا هغه ځای نه یو جرګه راتله د طائف نو دیم پکې راغی دا وحشي او ستړي مشي هغه سره وکړل هغه نه پېژانده ځکه غلام سړی و د مکې اوسېدونکی وی سیب که وحشي راشي او اسلام روڑی توبه وباسي نو اسلام قبول لی وی او اسلام قبول زر کلمه ویلا او د ایمان اعلان وکړ وی زه وحشي حضور پاک ورته وی تا زما تره وجلی دی حضرت حمزه وی وی سیب چې څه شوي دی هغه شو خو اسلام دی قبول لی الحمدلله مسلمانانو کې داخل شوی خو ستا په لیدو ما ته تره رایادېږي او د هغه پاره شوی ټوټه شوی بدن راته یادېږي نو زما زړه ته تکلیف رسي نو که مخې له نه راځې نو خبر وی ډېره ښه ده صاحب زه ستا د تکلیف باعث کېږم نه خو چې اسلام مې قبول دی نو زموږ عالمان وایي چې په ټولو صحابو کې د ده درجه د ټولو نه کمه ده ځکه لږ ساعتې ملاقات شوی او بیا ورته په خپله پیغمبر وایي چې مخې ته مه راځه ځکه بې اختیاره زما زړه ته تر رایادېږي زما زړه ته تکلیف رسي خو د ټولو جهان د پیرانو بزرګانو اولیاو نه د هغه درجه اوچته ده د هغه ادنا صحابي دا درجه نو د نورو به څومره نو ټول صحابه کرامو په نسبت عزت او احترام لري بیا په ټولو کې هغه غوره دی چې د مکې په فتح کې شامل وو هغه 10,000 کسان بیا په هغه 10,000 کې هغه ډېر بهترین دی چې د حدیبیې د صلح په موقع باندې موجود وو او د اونې د لاندې بیعت کړو لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره ځکه زموږ ښکلی پیغمبر وایي چا چې ما سره د جهاد بیعت کړو د هغه اونې د لاندې یو کس په هغې کې دوزخ ته نه ځي ټول جنتیان دي بیا په هغې کې هغه کسان غوره دي چې د احد په جنګ کې شریک یو 3,000 نفره بیا په هغې کې هغه کسان غوره دي چې د بدر په جنګ کې 314 بیا په هغې کې هغه غوره دي 10 کسان چې په یو ځل د جنت زیرې هغې ته راغلی دی زموږ ښکلی پیغمبر یو ځل باندې زیر راغلی دی ابو بکر با پا جنت کی عمر با پا جنت کی عثمان با پا جنت کی علی با پا جنت کی سعد ابن ابی وقاص با پا جنت کی زبیر با پا جنت کی طلحہ عبدالرحمن ابن عوف نو دیتا 10 مبشره وی 10 کسان چې د جنت زیر دنیا کې راغله بے پا دغه 10 کې دا 4 واړه غوره دي 4 واړه خلفای راشدین حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق حضرت عثمان ذو النورین او علی مرتضی بے پا دې 4 واړو کې دا 4 واړه دقه شان په درجه غوره دي چې کوم حضور پاک سره ورپسې خلیفګان شوي نو زمونږ د مسلمانانو د اهل سنتو د عقیده ده چې زمونږ د ښکلي پیغمبر نه پس لویه درجه په امت کې د حضرت ابو بکر صدیق ده ورپسې د عمر فاروق ده ورپسې د حضرت عثمان ذو النورین ده
ورپسې د حضرت علی مرتضی یو دوه ډلې دي په مسلمانانو کې دغه شان چې څنګه موږ صحابه غوره ګڼو نو د سید الکائنات اولاد هم د عزت او د احترام لائق او ضروری ګڼو او دواړو سره د ایمان زمونږ تعلق دی او د محبت او دواړه یو شی دی یعنی یو امت دی د ښکلي پیغمبر نو دوه ډلې چا مخالفې دي یو ډله شیعهګان دي هغوی د آل رسول ډېر عزت کوي خو د صحابو سپکه کوي نو په دې هغوی زموږ نه مخالف دي هلکه چې د آل رسول عزت کوي د رسول د وجې نه نو د اصحابو رسول ولې عزت نه کوي د رسول د وجې نه او دویمه ډله د هغوی ته خوارج وایي د مسقط او عمان او په الجزایر کې دی ډېر هغوی د صحابو عزت کوي خو د آل رسول سپکه کوي نو دواړه په غلطو دي او موږ اهل سنت والجماعت د سید الکائنات د صحابو او د هغه د اولاد آل رسول ټول عزت او احترام او محبت د ایمان خپله حصه ګڼو نو په دې وجه موږ ته اهل سنت والجماعت وایو دا دوه فرقې د اهل سنت والجماعت نه بعد د حضرت ابوبکر صدیق په باره کې خدای پاک وایي لسم پارک إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا کده دی پیغمبر د دین په خورولو کې تاسو امداد نه کوئ نو خدای پاک د امداد د پاره کافی دی خدای د من لی دا هغه زمانه چې د غریبۍ او د فقیرۍ او صحابه کرام نو عام د کفر د سختۍ زمانه او نبی کریم په مکه مکرمه کې او د هجرت اراده وسوکیونه ټول شپږ شلې کسان مسلمانانو دغه وخت کې شپږ شلې څه شی ده نو خدای وایي که د دې پیغمبر د دین په سلسله کې تاسو امداد نه کوئ د دین د پاره ورسره ودرېږئ نه او د ده تعلیمات خوروئ نه نو خدای د ده کافي دی خدای به دله ښکلي ملګري پیدا کړي هغه وخت کې خدای کافي شوی دی چې دا پیغمبر په غار کې ځان له ناستو او یو ورسره خپل دوست ناست غار د مکې مکرمې غار دی هغې ته غار ثور وایي د کافرانو د لاسه چې هغوی د قتل منصوبې کړی سید الکائنات او حضرت ابوبکر صدیق تلی دی داسې سویل طرف ته او یو غار کې پټ ناست و 3 شوا روزه نو خدای پاک وایي که د ده تاسو ملاتړ کېږئ نه نو خدای د هغه وخت کې د ده امداد کړی چې داسې صورت حال و ټول جهان کفر کفرو او د ده د قتل دپاره ګرځېدل او هغه وخت کې خدای د خپل پیغمبر محفوظ ساتلی دی او یو ورسره دوست دی ثانی اثنین دویم نفر ورسره خپل دوست دی چې کافران د هغه غار ته ورسېدل داسې غار دی عجیبه چې خولې ښکته طرف ته ده سړی هلې ورننوتېدی شي چې څملې لکه د پیشو په شان
او داسې په ملاس ته په ځمکه ورننوځي نو بیا پکې څلور پنځه کسان زیږي او یو طرف ته نری چوندې مشرق ته او بل طرف ته مغرب نو رڼا او هوا پکې راځي خو نور بند د بره نه یو لوی ګټ دی سړی ډوپیږي نه چې دې کې دننه غار دی او سړی حیران شي چې خدای پاک زمونږ د ښکلي پیغمبر ته څنګه دا ځای ښودلی که نه د بیت الله شریف نه 3 میله لرې نو هغه وخت کې خدای امداد د کړی و چې دی دی او د سره د دوست دی نو چې خدای ابوبکر صاحب ته دوست وی او دویم ورته وی نو معلومه دا شه چې د پیغمبر نه پس دویمه درجه زمونږ د ښکلي پیغمبر دی د ابوبکر صدیق ثاني اثنين إذ ما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن خپل دوست وی خپکیږه ما ان الله معنا خدای زمون مل حضرت ابوبکر صدیق چې دا کافرانو دا کشار وریدل چې هغه ځای پورې مرسېدل هغه ته چې سړی خیږي وی مزل له اوچت چې خدای دا کافران نه پسې دلته مراله او د خپو کشار یې واورې نو هغه باندې جړا راله او د ځان ورسره غم نه دی ما د پیغمبر ورسره غم دی ورته ویې ولې جاړوي صاحب کشار دې ځای پورې راورسېد که لږ یې خپو ته کتل دې کافرانو د غار خوله به د دې غار خوله به ورته سره ښکاره شي خو دا غار خوله داسې ده چې ځمکې ته مایله ده نو د بار نه لوی نه ښکاري داسې کولو نه ده داسې بنده ده وی که لږ یې ښکته وکتل نو دا خو به مونږ وویني نو هغه ورته وي لا تحزن غم مه کوه حزن د محبوب د فراق غم ته وایي نو هغه سره د خپل محبوب د قتل او د شهادت غمو وین الله ما زمون ښکلی پیغمبر شرط اسبابو نه یې کار اخیستی دی چې څه به حکم و خو چرته یې په زړه وارخطی نه راغلی ځکه د پیغمبر په خپلو د خدای په وعدو یقین وي دا دین به غالبیږي او زما امت به دومره خورېږي نو هغه ته وایي لا تحزن زما په باره کې غم مه کوه ان الله معنا خدای زمونږ مل دی نو حضرت ابوبکر صدیق ته خدای دوست وایي یقول لصاحبه خپل دوست ته وایي خپل ملګري ته خپل رفیق ته یو ځل سید الکائنات او دا بی بی عائشه بی بی په مدینه منوره کې کور کې ناستو شین اسمان نو خبرې کوي نو دا بی بی ورته وایي وی صاحب ستا په امت کې به داسې صحابي وي چې د دې اسمان د ستورو مړې نیکي وي دومره نیکي وي لکه د اسمان ستوري مخامخ اسمان ښکارېده وی او شته وی هغه څوک دی وی عمر دی نو ورته وایي زما د پلار د ابوبکر څه نیکۍ شته وی که دا ټولې راجمع کې د ابوبکر صدیق د یوې شپې نیکۍ ته نه رسي ذکر هغې ذکر قرآن شریف کې راغلی نو چې خدای ورته دوست وي او دویم وایي دغه شان د هر صحابي مطالعه نو چې کوم دا زناور دی چې صحابو ته سپکه وایي یا هغه خلک دی چې آل رسول ته سپک وایي دا دواړه مقابل دی مسقط او عمان کې دغه خلک ډیر دي چې آل رسول ته سپک وایي او په الجزایر کې او په کراچۍ کې هم څه شته او څه په دې بل طرف دی او زمونږ اهل حق اهل سنت والجماعت دا چې ټول صحابه د حضور پاک د اسمان ستوري دي
او زمونږ د سر ګلونه دي او دا هغه اولاد پاک حضرت حسن حسین او د هغې اولاد دا ټول د اسمان ستوري دي او زمونږ د سر ګلونه دي د هغې محبت او ایمان دا زمونږ د ایمان حصه ده خدای دې په دې عقیده د دنیا نه بوتلی کړي یو سړی وایي زه د شپې د اودس دپاره یو بل پرتوګ اغوندم د شپې خوب دپاره نو که هغې سره متیاز وکړم او استنجا نه کړم هغه پرتوګ پلیت دی نو خیر دی چې مونځ پکې نه کوې نو خیر دی که اودس نه وچې په موبایل باندې یا سکرین باندې که د خدای نوم یا کلمه او سرګند لیکلی شوي نو بیت الخلا ته موړی ځان سره یا د چا په ګوته کلمه لیکلي نو چې سرګند کلمه نو بیت الخلا ته موړ د کرسمس په موقع عیسایانو ته مبارکبادي مه ورکوئ ځکه دا د هغې مذهبي اختر دی او مو له تحفې ورکوئ خپل کار به کوي بس د هغې مذهب دی او د هغې دین ماسخوتن چې څومره نفل کوئ نو د ویترو نه مخکې کوئ ځکه زموږ ښکلی پیغمبر وایي اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا آخري مونځ د شپې ویتر دی نو نفل او چې څومره یې هغه مخکې کوئ که د چا شوق و بیا چې ویترو نه پس کړي نو یو دوه رکعته نفل په ناسته راغلی دی خو روا دي خو غوره نه ده چې ویترو نه دی پس نفل وکړو نو ویتر دی مات شو دوباره به کې نو د دې وجې نه نفل مفل چې څه کوئ نو د ویترو نه مخکې کوئ او ویتر په ناس که د هغې نه نفل یو دوه رکعته وکړي سړی په ناسته نو دا راغلی دی د دې نه زیات نه دی راغلی که چا اعتکاف مات کړي سنت اعتکاف نو د هغې یوې ورځې به قضا راوړي چې کومه ورځ یې ماته کړې ده او بیا پې آینده کال نه په رمضان کې اعتکاف ضروري نه دی که کوي نو ثواب دی د شپې به نبي کریم آرام کا دعا به وکړه دا به وي صحابو ته دا ښودلي دي چې سړی وده کېږي نو دا به وایي قبلې ته مخکې په اودس کې ښه ده اللهم اسلمت نفسي الیک وفوضت امري الیک والجات ظهري الیک رغبة ورهبة الیک لا ملجأ ولا منجأ منك الا الیک آمنت بکتابک الذي انزلت وبنبیک الذي ارسلت خدای تا تسپارم ځان پتا مې ایمان او پتا مې اعتماد دی او ستا په پیغمبرانو دا به وی چې راپابسید نو بیا به وی الحمدلله الذي احیانا بعد ما اماتنا والیه النشور اصبحنا واصبح الملك لله کله به دا وی اللهم انی اسألک من خیر هذا اليوم وخیر ما خلقت فيه واعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما خلقت فيه خدای د دې ورځې د خیر ته انا سوال کوم او د دې ورځې د شر نه ستا نه امان غواړم ستا په ذات امان غواړم د شپې به اهم 11 رکعاته کول 8 رکعاته سنت تهجد او 3 رکعاته وتر هغې به وتر د نفلو نه پس کول د سنتو او کور به یې کول نو که سړي د تهجدو عادت وي نو ثواب د وترو د تهجد نه پس زیات دی ځکه دغه زمونږ د ښکلي پیغمبر طریقه ده او کنه یقیني نی په ځان یا عادت نی نو بیا د وده کېدو نه مخکې کوي
د سنت او فرض دواړو نه پس زموږ ښکلی پیغمبر او خلفاو راشدینو په جمع دعا نه ده کړې، نو دې ته سنت ویل بدعت دی. خو که سړي د جایز په شکل وکړه، ځکه قولي احادیثو کې د دعا د ذکر راغلی دی چې خدای د فرضو نه او خدای د پس د مانځه نه دعا قبلوي. نو که ځان له سړی دعا وکړي که په جمع، خو سنت یې نه ګڼي نو روا ده. او که دی وي چې نه خامخا دا سنت دي، نو سنت نه دی. دو مذهبونو والا کوي، زمونږ مذهب او د شافعي صاحب، او دو مذهبونو مالکیان او حنابله نه کوي. نو که چا وکړه جګړې ورسره مه کوئ، او که چا ونه کړه نو انکار پې مه کوئ. روا جګړې به نه کوئ په دې چې کوم ملیان قمق دي هغوی په دې جګړې کوي. زنو متل سخت کال، نو که دا چا ویلي د مخکې د لیدو خبر، سخت کال نوم تلې عمرې له. ما د پاسپورټ مې وروسته جوړ کړ، نو بیا وخت ختم شو. چې هغې مونږ خدام الحجاجو کې کاغذات جمع کړي دي، خدای پاک دې د حج توفیق ورکړي او حج منظوري دې خدای راوړي. وی د پلار په ژوند کې لور حصه غوستی شي؟ نه، نه زوم غوستی شي. حصه خو د مرګ نه پسې چې سړی جمدي ټول مال د ده دی، نه تې زوی غوستی شي نه تې لور غوستی شي، او نه ورته دا ویلي شي زما حصه راکړه. هېڅ حصې نشته. حصه خو علي چې وفات شي، نه میراث په شکل، نه د زوی حق شته نه د لور حق شته چې سړی جمدي وي او مال د ده، نو غستی دی نشي. نه زوم غستی شي نه لور، هېڅ حق یې نشته. سړی جمدي ټول مال د ده دی. یو سړی دی وی زه مالک له 2.5 منه غنم ورکوم او 2 منه جوار ورکوم. دا یاد لرئ د ځمکو اجاره په پیسو ښه ده، په دانو مه کوه. کوم دومره دانې وکړي نو بیا به څه کوه. یو د غنمو ځمکه ده او په 20 منه م واخېسته او ویې کړې 20 منه، نو د مالک کور پوره شو، زمیندار تباه شو. نه په نیمه زمینداری آلی یا په روپو اجاره آلی، اچسی اگه بای په دانو ځمکه مه آلی او مه ورکه. او بیا چې لا مقرر دانی داسې ویلی شي چې نیمه سته او نیمه زما، نو دی کې مالک او زمیندار دواړه که دانی ونشي دواړه به ونشي، که لږي وشي د دواړو به لږي، که ډېر وشي د دواړو به ډېري. او چې دانې مقرر کړي چې 20 منه به درکوم، کیدی شي چې همدغه 20 منه وکړي نو د زمیندار ټوله خواري د کاله بس شوه. نو شریعت دا نه غواړي چې یو مسلمان ته نقصان ورسي، که تاوان یې د دواړو به. دا وی چې عمرې د ډېر کوي. عمرې د هغه سړي دپاره غوره دي زیاتې چې د دې وطن نه لاړ شي، ځکه هغه ته ډېره موقع نه میلاوېږي. خو بیا هم روزانه دې نه کوي، 2 درېمه ورځ پستی کوي د هغې د عایشې بیبي د جومات نه یا دغه نه جیرانۍ ته کتلی شي. او 2 خدا عمرې دي، یو د دې ځای نه، یو د پیغمبر علیه السلام د ښار نه چې ځي بیت الله شریف ته، نو هغه عمره شي. نو 2 عمرې دا شو. د حضرت عایشې د عمرې نه عمرې ثواب ډېر دی. هلته ورته بسونه ځي 2 ریاله الي، هغه خپل ټیکسي کوي. پخوا د ښار نه بهر
اوس ښار کې دننه راغله او یو ناشنا جماعت ته کوم ولید عائشې بیبي د دغه ځای نه عمره کړې وه چې جسم د وین زخمی شوي او وینه تینی وتی نو اودس نه ماتېږي او که بیا وروستو وینه وتی تا ته پته نه وه نو چې د کوم وخت نه د یقین وي چې د دغه وخت نه وتی نه هغه وخت نه ستا اودس مات دی زمونږ د مذهب مطابق او که درته پته نه لګي نو بس هغه چې څه دې کړي هغه دې کړي دي د جنابت وخت کې خبرې کولی شي که نه او کولی شي ټبر ته وې اوبه راوړه ګرمې راوړه تولګي راوړه صابون راوړه د ضرورت خبرې سړی کولی شي که باران وخت کې د کپړو ته څاڅکي ورشي خیر دی د باران او د ځمکې اوبه عامې پاکې دي یو هغه چې ویني چې څښا نالی ده په خپلو سترګو یې وینې څښا بوی کوي نو د هغې اوبه پلیتې دي او د باران عام یا د خټو یا د څاڅکو په دې جامې نه پلیتېږي ځان سودایان کوی ما یو ښځه چې خاوند یې مړ شوي د 20 ورځې مخکې او اوس 10 ورځو نه پس حج لځي اگر چې محرم ورسره دی عدت وفات نو زمونږ کتابونو کې خو سختي لیکلې ده چې عدت کې دې ښځه نه ځي خو دا ده چې بیا بیا موقع سړي ته نه میلاوېږي لاړه دې شي توکل په خدای تسبیح منځ کې صلات تسبیح کې 4 رکعات او دا غي ډېر ثوابونه ذکر دي په احادیثو کې ګناهونو معاف کېدو مبارک هغه ګناهونه چې د بنده د حق سره تعلق نه لري یعنی چا نه په زور پیسې غشتي څوک یې والي د چا ځمکې قبضه کړي دا نه معاف کېږي چې څه پورې هغې ته خپل حق نه یې ورکړ یې ته معافي نه یې غوسته دا زل پرز د برخو جواری وای رحمانه چا گیلب چا بیلی چا گټلی چا بیلی نو جواری داسې د شاعرانو تخیل لقا مقصد دا چې فیصلې مخکې شوي دي د تقدیر 15 درجې دي نو 15 درجو کې دا فیصلې کېږي دا شاعر د شاعرانو یو تخیل چلی نو تعبیر یې په جواری کړی چاوی د اقامت وخت کې بلاسونه پسینه تړی کنه نه الله اکبر نه پس چې نیت تړی د مونږ نو علی لاس تړل شته د اقامت وخت کې لاس تړل نه لاس پدې کو نه وي وی زمونږ د جماعت امام دی د جمعې پرز پړومبي رکعت کې سورت سجده وی الف لام او دویم کې سورت غاشیه وی دا غاشیه سنت نه دی بل سنت دی سورت دهر زمون د خپل طریقه ده چې د امام کوي خدا سورت غاشی په ځای د سورت دهر وی زمون د خپل پیغمبر دا طریقه چې جمعې پرز به د سبا په مانځ کې په مونږ رکعت کې الف لام میم تنزيل السجده وی زه په خپل ویم او په دویم رکعت کې سورت دهر غاشیه نه راغله غاشیه جمعې پر راغله دا د اختر مانځه کې راغله
یو ښځې قسم خوړلی چې د ورځې وخت کې به خاوند ته نه نږدې کېږم، دا قسم به ماتی دی، غلط قسم دی، د خاوند دومره حق دی که ښځې د تنور د پاسه ولاړه یو نیمه ډوډۍ پورې کړي په تنور او نیمې نی او ورته وایي راشه نو ورځي به، نو د دې دا قسم غلط دی، ناجایز دی، دا قسم به مات کړي او د قسم ماتولو کې به 3 روجي ونیسي، یا به 10 مسکینانو ته ډوډۍ ورکړي یا د هغې جامې، نو د قسم کفاره به ادا شي. خو دا قسم غلط دی، قسم دې مات کړي او خاوند نه دې لاسونه راتو کړي ښکلي کړي، ښځه دا قسم نشي خوړلی. یو ښځه د وی ماشوم رانه په خطا مړ شوی دی، د اړخ د لاندې، نو د هغې کفاره 2 میاشتې روجې دي، خو دا ښځه وایي 40 روجې مې ونیولې، نور نشم نیولی او د پیسو توفیق مې هم نشته. خیر دی، ته دې صبر وکړه چې کله د روجې توفیق ته وشو، کنی پلې پرلپسې پکار، پرلپسې نیول پکار، هغه به ونیسي، او که توفیق دې د روجې ونه شو نو د دې 20 روجو کفاره ورکړي، د یوې روجې په سر 2 کیلو غنم یا د هغې قیمت، نو د 20 روجو به 40 کیلو غنم ورکړي. یو ښځې باندې مخکې د روجې نه 15 ورځې مخکې د اولاد تکلیف راغی، اولاد یې وشو، نو 15 روجې هغه 15 ورځې هغه تېرې شي، بیا 15 روجه کې بیا یعنې یو میاشت پوره تېره شوه، د ولامبل ځکه دی خیال و چې وینه مې نشته، نو خو بیا په 22 ورځ پې وینه راغله، د 40 ورځو نه پس د هغه میاشت او 10 ورځو نه پس هغه وینو له اعتبار نشته، روجې هم صحیح ده او منځونه هم صحیح دي چې صحیح کړي دي. او که 40 ورځو کې دننه هغه 13 هغه او 10 نورې دې کې پې وینه راغلې وه، نو 40 ورځو پورې 40 وي، هغه منځ او روجې نه کېږي، او دا خو 22 ورځ پس یادوي، نو 22 ورځ پس هغه وینه هغه 40 وینه نه ده، په هغې دغه احکام نشته، روجې هم چې نیولې ده هغه صحیح ده او منځونه هم صحیح. یو سړی دی او د ښځې زوی، د زوی ښځې ته لاس وروړي او زوی ترې نه خبر شي، نو پلار به وجني وایي بې عزته کوي به نه، په تش لاس وروړو سره ګناه خو شو او ښځه پرې دغه کېږي، خو د وجلو حق د چا نشته. د شریعت دا حکم دی چې حد او سزا ورکول دا په خپله د سړي کار نه دی، دا د حکومت کار دی. د اسلام حکومت به ولې غواړي؟ په دې وجه غواړي چې شرعي احکام جاري شي، ځکه دا د غیرت په نوم چې خلک ښځې وجني، نو دا ظلم کوي. لورې ولیده چا سره خبرې وکړه یا دغه وکړه، نو ده ته د وجلو حق نشته، هغه د حاکم کار دی، ځکه دی په خپله مدعي دی او جذباتي دی او د علم نه خبر نه دی، نو دی په خپله سزا جاری کوي. نه، دا د حاکم کار دی، هغه پوهي په احکامو او جذباتي نه، هغه مدعي نه دی، هغه به په سوچ سمج سره صورت حال معلوم کی، هغه جنایت چې د څه سزا لایقه ده هغه به پرې ورکړي. هر ځای کې خو مرګ نه، کله کوړی وي کله دواړه نه، نو په خپله لور خور وجل دا 4 واړو مذهبو کې بند دي. نو دا د غیرت په نوم خلک چې ښځې وجني دا ظلم کوي او اسلام بدناموي. زمونږ د دین دا مسله نه ده چې په خپله د سړی ښځه وجني. نو زوی ته دا حق
بلکې د زویو د پلار دا مسله ده که پلار ولګي د زوی قصدن قتل که نو پلار قصاصن حاکم هم نشي وجلی ځکه د هغه حق پې ډېر دی پلار د زوی دپاره قصاص کېږي نه دا صحیح ده چې خپل مذهب کې مسله نه یا د ضرورت وخت دی نو دا څلور واړو مذاهب د اهل سنت والجماعت مذهبونه دي او ټول حق دي نو په بله فیصله کولی شي خو دا د عالم کار دی د عربي سړي کار نه دی که دا داسې عام خلقو ته اجازت وکړي نو بیا به فساد جوړ شي یو سړی دی مثلا درته یو مثال خیر د هغه وینه تېوتېده د بدن نو زمونږ مذهب کې اودس مات شو او د شافعي صاحب په مذهب کې اودس نه دی مات نو زه دې وایي زه به په دې مسله کې د شافعي صاحب په مذهب عمل وکړم خو بل طرف ته اندامونو له ګوتې ور وړي دي خپل ذکر له نو زمونږ مذهب کې په هغې اودس نه ماتېږي خو د شافعي صاحب په مذهب کې اودس ماتېږي نو یو خواته وینه وتلې ده وي زه دې کې به هغه مذهب اختیار کړم او بل خو یې اندامونو له ګوتې ور وړي دي هغې کې به خپل مذهب اختیار کړم او مونځ به وکړم نو مونځ یې په اتفاق نه ده شوی د دې وجه نه دې ته تلفیق ګرځې را ګرځې به نه چې کومه لار دې اختیار کړي په هغه لار به نیغ روان ټیک ته یو عالم لوی شخص او هغه پوهېږي د مسایلو په درجه نو هغه ته اجازت شته عام خلقو ته د اجازت نشته شیخ محمد ابن عبدالوهاب څنګه سړی و چا پې د کفر فتوی لګولي دي نه ښکلی عالم و لوی موحد او لوی اصلاح یې کړې ده ټیک ته بعضې مسایلو کې لږه سختي وه خو سختي کله د حالاتو مناسب راغلی نو دا لوی عالم دی لوی شخص دی او لوی سړی تیر شوی دا چې څوک پې د کفر حکم لګوي دوی دا په خپله پوره عالمان نه دي او نه د هغه د دلایلو نه خبر دی او نه د هغه د مسلک دی دا چې چا پې نوم اخیستی هغه په خپل کار وکړي هغه ته عالمان عالم نه وایي دلته د یو سړي نوم لیکلی دی فلان کی پیر سی پیران اکثر په شرک کې مبتلا او خرافاتو کې او جاهلان پیران یو سړی د خپل مهرنۍ پلار او دوه ماشومان یې وله وجلي دي او جیل کې دی مور او خویند د پلار په حق کې خو دې معاف کړه هغه دوه ماشومان چې دي دا دوه ماشومانو په حق کې نه دی معاف د نه به سر پرې کېږي دا پاکستان کې جرایم ولې دي زیات څومره تاڼې جوړې شوې او څومره پولیس زیات شو او جرایم زیاتېږي ځکه سزا نشته شرعاً شرعي سزا نشته نو خلک زړور دي که یو مجرم پانسي کې الاوړې ځوړند کې به یې به څوک وکړي دا خلک وتښتئ 10 لکه روپۍ راوړه دا د جهان ظالم مردار وحشي سپی نه دی د سره انصاف پکار دی دی الاوړې ځوړند کې د صدر دی سټیډیم کې بیا به څوک سړي وتښتئ یا یو مسلمان قتل کی یا یو ښځه قتل کی یو ښځې سره زنا مو کړي او قتل یې وکړي دا سړی د رحم قابل دی نو زموږ قانون د انګریزانو د امریکې او د مردارو دا خامن نشي راوستی د خدای قانون او شریعت هغې کې دا ډېر هیر و بیر نشته صافې خبرې دي نو چې مجرم له سزا ورکړي بیا به ټول مجرمان د یرې به باد اچوي خو سزا نشته دلته نو جرایم زیاتېږي په تاڼو حفاظت نه راځي او په سپیان چې تاڼې او سپیان دې څومره ډېر جوړ کړي جرایم ډېرې زیاتې کړي
جرائم ختمی کی پس سزا ورکولو خدای وی ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب دا قصاص پا نظام کی دا طول معاشری جن دے معاشرہ با پا امن شک دا قصاص قانونم جاری چی قصاص نی بدل نی سزا نی مجرم تخو مجرمان ضرور کی گی زکاة پسرو کی پکم قیمت ورکے پکم وقت زکاة ورکے اگه وقت کی بازار نرخ تاو گورا خدای پاک تی دا موری روغ جوڑا چی او عالم تا دا حق تی چی او فیصلہ غلط ہے دی پاغی عمل نک چی دا شرع خلاف زمون دا خکل پیغمبر دا قانون دی گوری او دا فرمان دی لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق دا خدای پنا فرمانے کی دا چا دا حکم منن نشتا یو خبر ہے چی دا خدای دا دین نصاف مخالفی تا تے حاکم موئی داغی کی بیداغ خبر نمان اقبل کار وکر خدای پیدا کرو حاکمانو کنیو پیدا کر حاکم سے حیثیت نو چی دا شریعت نا خلاف خبر ہے آغی کی دا چا خبر منن نشتا نا دا حاکم او نا دا وزیر او نا دا صدق قرآن شریف باندې سو ختم کی پیسې ورکی خیر ده دا شکرانه ده او اکرام ده قرآن شریف ده ضرب مومن علی سخت مسلې دی بازه هغې سره زمونږ اتفاق نشته چې هغې زما لور شوې ده ایمان نومې مې ښه دی لایبه مې ښه دی لائبه مانا خو نرازی او ایمان ایمان تا ہوئی دا ایمان پزے والا مومنہ کی دا ایمان خاون دا ایمان خو مستر دے وصف دے دا سنم کی دا چی پا وصف او ذات بارو دلالت کی مومنہ دا ایمان خاون دا ایمان مانا یو سڑی کراچے کی نم اسلام نو بحری جست ختم گل ورطاوازو کی اسلام ناگا نور وی زندہ باد پدیم نو پیدل چې د اسلام چاته آواز کو اسلام نو دی بوئی بیا پذور ہو اسلام تا دی بوئی زندہ زمون خلق بچه کو پسیزی چې چا حج کی قربانی وکړه دلته پینشتا کا یو قربانی د بسا د حج د سره ټول احکام تلري دلته دی بل نه کوي اسی که ثوابي سو کوي نو پابندی نشتا خو قربانی پی لازم نه ده ما غیا والا وی زمون کور کې آمدن کم دی او زما د علم شوق دی نو خپل کلی کې سبق وایا د خپل کلی عالم نه وایا او د دنیا کارم کوا غرمه پورې کار کوا ماسپخنی او ګنټه دو سبق وایا کار ضروری دی سڑے با جماعت کی نکینی چیز ذکر کئی وظیفہ کئی بے با خلقنا سوال کئی کہ زکاة پا غوار شریعت دا بند کردی دا نرغن دے با گٹھے وہاں گٹھل دا شریعت مطابق کوانو آگا گٹھل دیم عبادت دے دا غی دا مزن درجہ کمانا دا گوارے حلال روزی زنگ گٹھل حلال دکان کول تجارت کول نوکری کول چاگا دا شرع سر برابری و دا قواعد دا خدای و دا رسول نا پاکی بغاوت نی ناغم یو عبادت تے گوارے وی زمان اساس کی متیاز زی نو که یو وقت یعنی یو منظم بغیر د اساس کی نا نشی کولے نو تا معذوره
هر منزل اودس کوه او اساس کې کده نمانځه کې لاړ شي اودس دې پې نه دی مات هغې له یو کڅوړی جوړه کړه د خپل اندام ته مخامخ مثلا نا کڅوړه دغه نه لر کوه پس بیا چې مانځه ته ودرېږي بله صافه کړه یا هغه وینځه نو که هغه وخت کې مثلا پرتوګ هم پلیت شي نو خیر دی لکه سړی زخمي وي او وینه ترې بهږي نو دی به مونځ کوي خیر دی که هغه وینه ترې بهږي نه اودس ماتېږي نه جامې پلیتېږي دته شریعت معذور وي درود شریف ووایه اللهم صل اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا محفورا وسعينا سعيا مشكورا وعملنا عملا مقبولا ولا تترك فينا خائبا ولا محروما ولا الى حاضر جمع بخير د دوی د زړه ارزوګانې او دعاګانې په خپل دربار کې قبول کړي خدای موږ د فتنو نه وساتي او زموږ د عمل د فتنو نه وساتي برحمتک یا رحمت چنن پبر دے دا مرگ سبا پتا درزی ظالم ولی پا قرآن پوری خندا درزی چنن پبر دے دا مرگ سبا پتا درزی ظالم ولی پا قرآن پوری خندا درزی